د ننګرهار شینوارو ولسوالۍ مارکو بازار چې تر ډیره پکې راکړه ورکړه په کلدارو ترسره کېده په بېساري ډول پکې د کلدارو راکړه ورکړه ختمه شوې ده. د شینوارو ولسوالۍ اړوند مارکو بازار یو تن هټیوال وایي په دې ولسوالۍ کې د کلدارې راکړه ورکړه پای ته رسېدلې او اوس خلک خپلې ورځنۍ معاملې په افغانیو ترسره کوي. مارکو بازار کې ټوله راکړه ورکړه په افغانیو د کلدار هېڅوک نه کاروي، ټولې افغانۍ دي. راکړه ورکړه موږ ښه پکې خوشحاله وو، راکړه ورکړه ټوله په افغانیو باندې، کلدار هېڅوک هم نه اخلي. د دغه ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی بیا د افغانۍ کارول یو مهم او مثبت ګام بولي او زیاتوي چې د ملي پیسې کارونه د هېواد اقتصاد پیاوړی کوي. په دې خاطر بنده شوې چې کلدار زموږ د ملک روپۍ نه ده، افغانۍ زموږ ملي هویت دی. انشاءالله تعالی چې دغه نورو روپۍ د ختمېدو په حالت کې ده او افغانۍ په ټوله ولسوالۍ کې برقرار ساتلې ده او خلک همدې باندې راکړه ورکړه کوي او نور پیسې مطلق ختمې شوي دلته. د شینوارو ولسوالۍ کسبګر او هټیوالو اتحادیې وایند وایي هټیوالو په پوره ژمنتیا سره د کلدارو راکړه ورکړه پای ته رسولې او اوس ټول پیر پلور په افغانیو کوي. نو موږ د خپل قوم سره خبرې وکړې دلته او هغوی هم تعهد اخیستی د هر سیم بخش کسان که نه رختونو والا، سیمې سارۍ والا، مستریان، نانبیان، سلمانان والا، د هر سیم والا هم راخېجولي، دلته تعهد هم تر اخیستی، ګوتې هم تر لګولي چې انشاءالله نن نه بعد به موږ راکړه وکړه دا په کلدارو باندې کوو او دا خپله کرنسي چې دا به اخلو انشاءالله ټول ولس ته ډاډ ورکوي انشاءالله 100% دلته اوس چې دی راکړه ورکړه دا په افغانو باندې ده. بل ورته د شینوارو ولسوال وایي د ولسونو او هټیوالو په مرسته د ولسوالۍ کې 95 سلنه د کلدارو راکړه ورکړه ختمه شوې ده. په سلو کې 95% کلدار شینوار ولسوالۍ کې نور ختم شوی دی، ولسونه نه کاروي. زه د ولسونو هم مننه کوم، هغوی هم را سره 100% همکار شو او موږ ته ډاډ راکړه چې انشاءالله د مشرانو چې څنګه هدایت ده هماغه شان به موږ اجرات کوو، موږ به نور کلدار د شینوار په ولسوالۍ کې نه کارو. د یادونې وړ ده چې د افغانۍ کارول د حکومت له مهمو پریکړو څخه دي چې موخه د ملي اقتصاد پیاوړتیا او د بهرنیو اسعارو مخنیوی دی.